اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د پاکستان د حکومت څخه خواست کوو چې پاکستان د پاسپورت خپله خبره واپس واخلي. زموږ د اکا زوی وړمه ورځ د ډېرې غریبۍ د ډېرې مفلسۍ له لاسه ځان وځړاوی. د ده مور پلار یې خپل ژور صبر ورکړي. خلک در په دره سو. موږ جان چې زه دا خواست کوو د پاسپورت فیصله ورته واپس واخلي. نن څلوېښت شپې پوره شوې چې زموږ سپین ږیري زموږ ماشومان زموږ وروڼه په پردت کې ناست وي یخ کې هېڅ نشته په چمن کې نو فیکټري شته نو دوی کاروبار شته چې دا خلک یې وکړي در په در اوس خلک. موږ د پاکستان د حکومت دا خواست کوو چې د پاسپورت مسله برته واپس واخلي. طالبان پاکستان سره کښېني خپله خبرې سره وکړي. دوی کې چای نشته چې ماښام یې خلک راواخلي ویې خوري. د ماشومانو په کورو کې شیدې نشته چې میندې شیدې ورکړي بغیر یې پر وی چغې پر وی په کور کې وړه نشته بوره نشته چا په کورو کې نشته غریبان خلک شته. د مړو څخه موږ دا خواست کوو چې د مړ خلک پر دې مسلمانانو باندې پوښتنه وکړي رام وکړي وروره ښه. پاکستان چې د پولیو کوي پولیو په باره کې زموږ د پاکستان حکومت زموږ د شی راکړي زموږ کورو کې ماشومان ته ورکړو او غریبانو ته یې ورکړو. پولیو خو هغه پاکستان کې بل وخت یې وکړي وره اوس یې زموږ پر دې کلي او پر دې زموږ پر خپلو همسایګانو دې رام وکړي یې وړه دې ورکړي بوره دې ورکړي. دلته خو کاروبار نشته فیکټري نشته هېڅ شی نشته. وره موږ د پاکستان حکومت دا خواست کوو چې وره د پاسپورت په فیصله دې برته واپس واخله. پاسپورت چې موږ خلک نه منو پښتانه خلک چې دې انشاءالله اتفاق سره یو دې اوس انشاءالله فضل د الله پاسپورت فیصله دې واخلي. یو ور په اخوا پروت یو په دې خوا پروت زموږ درې زموږ په اخوا پروت زموږ مړي په اخوا دي په دې خوا پراته دي زموږ خوندې په اخوا وسوي دي زموږ د قانون په اخوا وسوي دي زموږ رشتهدارۍ دي. موږ به څه کوو د اخر دم. موږ دا خواست بس دا درته کوو پاکستان حکومت جانه چې د پاسپورت په سر دې واپس واخلي. وسلام.